آیا ایران به روسیې دا وړاندیز چې غواړي غني شوی یورانیم ورته وسپاري ومني؟ ګورئ دنیا کې خو تعامل په اصطلاح جرامت ورته جوړجاړی یا مثلا د بلاکونو منځ کې د شرق او غرب دا لوبې شته کېدای شي یوه خوا بله خوا ته ځکه مسکو په دې مطمئن ده صحیح ده د خپلو ګټو دپاره ایران غواړي ضعیف شي د ایران مثلا که جګړه و دوام یې وکړي او که دوام کوي تر یو حده پورې دی خپله پوهېږي چې تر کوم حده پورې امریکا وړاندې لاړه شي وروسته بیا دوی ته سرې کرښې وي دا د توجهات دا دي چې یو خو غواړي چې د دغه بازار باید کم وسي او د نفت او تیلو دې ته ضرورت د روسیې ته ډېره اړتیا وي او خصوصا بیا چین ته ځکه چین ته د ایران ډېر تیل او نفتي مواد تلله دا غواړي او خصوصا بیا یې خواته اروپا خواته یو دا مسله تر حده پورې دا صحیح ده اما په دې باندې پوهېږي که ایران د دوی لومړی جبهه یا اول خط جبهې ده که چیرې ایران په بشپړ سقوط وکړي او هلته امریکا اشغال کړي نو دویمه حمله په مرکزي اسیا ده بیا نو د ایران د بخښنه غواړم د روسیې لومړی لیکه یا خط جبهې بیا ماتېږي هغه بیا مات شي بیا دوی ته خطر ده نو بنا مجبوره ده چې تر حده پورې د ایران سره مرستې وکړي او داسې بیا امریکا یې مني که نه مني د دوی په منځ کې خاصې مخکې ته جوړجاړی شوی ده چې څه باید وکړي دغه مسلې هم د دوی منځ کې مطرح شوي دي مخکې الاسکا کې سره وکتل ټلیفوني خبرې کوي بیا د دوی تر شا هغه لویې سترې کورنۍ یا ډیپ سټیټ چې ورته وایي په واضح توګه یا فری میزر سیستم چې دلته چلیږي په دنیا کې په برمودا مثلثو د جوی کې اوسېږي هغوی برنامه د دنیا هغوی تنظیم او ترتیبوي د څه وځي څه ونسي دا چې ټرمپ امر کوي چې وربند وکړي یا وربند مه کوه دا د هغوی کار ده نو هغه پوتین او ټرمپ دوی ټول یو شراکت ته سیستم ده برنامه دغه چې اخیستل کېږي دنیا کې لوی ستر کارونه چې کېږي هغه کورنۍ دا مخته دی نو وارث صاحب په داسې وخت کې چې دا د دوی پروګرام نو بیا ولې د روسیې د وړاندیز سره امریکې مخالفت ښودلی دی زه وایم همدا خبره کوم چې دا ظاهري مخالفتونه دي بیا په دې کې بانې نیول کېږي چې ته ملامت یې او زه ملامت یم دنیا ته ښیي چې دغه منځ کې اختلافات دي بیا د همدغه اختلافاتو په منځ کې بعضې د خپلو ګټو دپاره بعضې عمل ترسره کوي بیا ملامتي یا ظاهرا داسې ښیي په باطن کې په ګټو کې سره په لویو ګټو کې سره شریک دي د یوه بل بانکو ته لویو بانکو ته تاوان نه رسي هغه بانکو کې دواړو سرمایه موجوده ده مشترک بانکونه دي لوی کارخانو فابریکو ته حتی چې په چین کې د کنورجي کې دوی سره شریک دي دا امکان ځکه شتمن کسان کومه دي خو شتمن کسان یا روسیه کې دي یا په امریکا کې دي یا په دې ځای کې تر دې وړاندې چې د ایران جګړه پیل شي د سیمې هیوادونو په خپل منځ کې سره جوړجاړی کړی دی نو څه فکر کوئ ستاسې په اند آیا ایران په دې جګړه کې یوازې دی زه ګومانه کوم نه ته یوازې مونږ ته ایران ته ویل شوي دي چې تر دغه حده پورې دا کارونه به کوې مخکې له دې چې جګړه پیل شي د ایران سره تقریبا د کلونو راډې خواته خبرې کېدلې خصوصا له 1901 کاله کله چې دغه ګلف او جی سی سی او دغه مسایل جوړ شو د اوپک سازمان دلته دا لا منسجم جوړ نه و دا پټرو ډالر سیستم ایران پټرو ډالر سیستم ته لا نه ده نو وارث صاحب دا یو نمایشي جګړه ده د کومه جګړه چې اوس روانه ده د دوی ترمنځ نه خبره دې که ده منظور مې دا و چې بخښنه دا جمله مکمل که هو که شوروي د قوت کې زیات و اختلافات یو بل حالت و نو ایران دغه اصول نه منل ده ته ویل ته دا ومنه خبر روانه وي هغه چا چې ونه منه د اخر وروستۍ وختو کې یو 12 ورځنۍ جګړه چې وسوله او تست یې وکړه هغه چې ونه منله هغه یې مړه کړه په شمول د خامنه‌ای و مثلا نالیجاني و دا کسان لاړل له دې نه مخکې ولسمشر یې و هغه لږ زره تیز لاړ امریکا او هغه په شخصي هلیکوپټر کې مړ کړه وزیر خارجه سره هغه له منځه ویوړ هغه هلیکوپټر ورننوت او دا قصې شوې بیا یې دوی ته وویل چې راځئ دغه مسله سره وارو کو دا نړیواله خبر ده هغه چې چا ونه منله چې نه ولا دا ده او هغه دغه لاړل سنې نه ورک شول دا اوسني خلک چې دوی معامله کې دي بالکل دا حقیقت خبره ده څه مثال په توګه دا مثال ما ډېر راکړی بیا هم تکرارېږي خامنه‌ای و مثلا فلانی په قاسمي و دا په تکاوي کې توازی سي